د ننګرهار ولایت صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو په یو خبري کنفرانس کې رسنیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې صنعت او سوداګرۍ ته وده ورکړي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې فساد کچه 0 ته راټیټه کړې ده. د مسؤلینو په وینا ننګرهار کې 300 غټې او متوسطې فابریکې فعالیت کوي چې زرګونه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د نیکمرغه د صنعت او سوداګرۍ وزارت له تیرو 2 کالونو راهیسې په دې هڅه کې دی چې څه ډول داخلي صنعت حمایه داخلي تولیداتو ته لار پراختیا او بازار موندنه پیدا کړي چې هیواد مو د خودکفایۍ په لور بوځي او هیوادوال مو د پردیو له احتیاج خلاص او په خپلو پښو ودرېږي. د اسلامي امارت په راتګ سره په ننګرهار ولایت کې صنعت او سوداګرۍ وزارت ریاست کې د فساد کچه 0 ته راټیټه شوې. الحمدلله هیڅ ډول فساد بې عدالتي نشته. مراجعینو ته په تمامه معنا په پوره صداقت او رښتینولۍ سره خدمات وړاندې کوي او په ارامه فضا کې له ادارې څخه رخصتېږي. د ننګرهار ولایت چې د افغانستان یو باهمت او سرحدي ولایت دی، تقریبا 300 غټې او متوسطې فابریکې پکې فعالیت کوي چې ورسره زرګونه هیوادوال ته د کار زمینه برابره شوې. لاسي صنایع لکه قالین اوبدل، خامکدوزي، چرمدوزي په برخه کې تر 10,000 زیات کارګر لرو چې په مستقیمه توګه په کار بوخت دي. اکثره خزینه طبقه تشکیلوي. د یاد ریاست مسؤلینو ولسته د تیر کال د حساب ورکونې په خبري کنفرانس کې رسنیو ته دا هم وویل چې ښار دننه فابریکې به ټولې له ښاره بهر یو مشخص ځای ته انتقال کړي او ترڅنګ د برېښنا ستونزه چې ډېری فابریکو والا ورسره لاس و ګرېوان دي وایي ژر به حل شي. دا خو د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په منظور باندې توزیع او انتقال د ځمکو باندې او ان شاء الله هغه د وزارت مقام هغه ته دغه وړاندې کړی دی او چې کله منځوري ورکړه دغه فابریکې به الته ځای کیږي او دغه ستاسي چې کوم د غیر تقلبي او کوم اموال چې د دې سوځولو د دې مخنیوي هم شوی دی، نظارت تر سره کیږي. ان شاء الله د برېښنا ستونزه د غونډ افغانستان لپاره ده. تاسو ګورئ د حل په مخه د اسلامي امارت مقامات په دې هڅه کې دي چې ټول افغانستان لپاره برېښنا پیدا کړي او توزیع شي او د خلکو مشکلات ورسره حل شي. بلې د بدیل لارو په باره کې غور او فکر روان دی او ان شاء الله دې اطمینان هم دی چې دلته کوم مشکل پیدا کړي بدیل لارو باندې غور شوی دی او هغه کار به تاسو ته ان شاء الله دې اطمینان درکول شي او اطمینان دی. او د خوراکي توکو په دغه کې دا یو ګډ کمیشن دی دلته د ننګرهار په ولایت کې چې هغه کې مختلف ادارات دي، نو هغه دغه په مخ کې اداره ټولېږي او د کې خوراکي او غیر خوراکي توکي به شامل دي، بلې خو بې کیفیت او تقلبي دي او دا د واضح وي. جلال آباد ښار چې نفوس په پرتله پراخوالی کم دی، په دې ښار کې تر 100 زیاتې وړې غټې متوسطې فابریکې فعالیت کوي چې لسګونه زره خلکو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره